او په پاکستان باندې جنگ ان شاء الله الحمدلله دغه خاوره به موږ نه ورته پرېږدو پاکستان ځواکونو ته او د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین تیار دي چې د پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي. تکبیر. تورخم کې د پاکستاني ملیشو او طالبانو ترمنځ د جنگ تازه جزئیات راورسېدل. ویډیو خامخا وګورئ. نن تورخم کې د اسلامي امارات او طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. ویل کېږي چې اسلامي امارات ځواکونو پوسته جوړوله او پاکستاني فوجیانو لخوا پرې ډزې شوي دي چې په مقابل کې اسلامي امارات ځواکونو هم په پاکستاني فوجیانو ډزې شروع کړي دي. ویل کېږي د پاکستان فوج په ډزو کې هغه لوډر هم سوځول شوی دی چې اسلامي امارات د پوستې جوړولو لپاره راوستلی و او بلخوا په خپاره شوو ویډیوګانو کې دا هم ښکاره کېږي چې د پاکستان فوج په ډزو کې ډېر عام افغانان ټپیان شوي دي او لسګونه امبولانسونه د پیښې ځای ته رسېدلي دي. د بعضې سرچینو له قوله تر اوسه د 4 طالبانو د شهادت خبر ورکړل شوی دی چې تر اوسه یوازې د یو کس جزئیات په ډاګه شوي دي. په دې شهیدانو کې یو کس د میدان وردګو د ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالباري و چې هغه په مخامخ جنګ کې د پاکستان فوج سره په مخامخ جګړه کې په شهادت ورسېدلو. خو نورې سرچینې بیا وایي چې په یاده جګړه کې یوازې 2 طالبان شهیدان شوي دي او 2 عام افغانان پکې زخمیان شوي دي. اسلامي امارات هم د یاد جنگ خبره تایید کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې لومړی جنگ د پاکستان لخوا شروع شوی و. په نورو خپره شوو ویډیوګانو کې دا هم لیدل کېږي چې د عامو افغانانو موټرونه هم تخریب شوي دي. له دې مخکې هم پاکستان سره څو ځلې تورخم کې جنګونه رامنځته شوي دي خو تر ډیره د هغو جنګونو باره کې د مرګ ژوبلې کوم خبر نه ورکول کېده. دا جزئیات د افغانستان په وخت د مازدیګر تر 5 بجو پورې ورکړل شوي دي. د نورو تازه جزئیاتو لپاره زموږ د چینل سره واوسئ.